لیوه او درې وریان. د چاغکي، سپینکي او برګي په نومونو درې وریان وو چې د یو بل ورونه وو. هغوی یو ښایسته کور جوړ کړی و او هلته اوسېدل. ډېر خوشحاله و. یوه ورځ لیوه راغی. وریانو چې لیوه ولید ډېر وډار شول. د وریانو مشر ورونو ته وویل کېدای شي لیوه موږ وخوري. باید یو کلک کور جوړ کړو او پکې ووسو تر څو د لیوه له شر نه خلاص شو. نورو ورونو یې هم ورسره ومنله او لاړل چې کور جوړ کړي. په لنډ وخت کې یو ښکلی کور جوړ کړ. یوه ورځ لیوه غوښتل چې وریانو ته ورشي او ویې خوري. لیوه وړاندې ورغی او دروازه یې ور وټکوله. خو وریانو دروازه ورته خلاصه نه کړه. لیوه ورته وویل که مو دروازه خلاصه نه کړه نو ستاسو دروازه به در ماته کړم او کور ته به مو در ننوځم، پوه شوئ او که نه؟ لیوه په لاسونو او پښو دروازه ټکوله خو دروازه خلاصه نه شوه. خو خپل ځان یې ژوبل که. په دې وخت کې لیوه له ځان سره وویل چې یو بل کار به وکم. له دې سره هغه د وریانو د کور بام ته ور وخوت. غوښتل یې د بام د سوري له لارې د وریانو کور ته ورننوځي. خو وریان له ساده لیوه نه ډېر هوښیار و. د بام د سوري لاندې یې اور بل کړی و. لیوه چې ډېر خوشحاله و د بام د سوري له لارې یې ځان د وریانو کور ته ور وغورځاوه. واخ وسوځېدل، ما لال کوي مې وسوځېده، وای 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 وای. درې واړه وریانو د لیوه د تېښتې سیل کاوه او ډېر خوشحاله و. له دې کیسې مو دا زده کړل چې په هوښیارۍ سره کولی شو قوي دښمن ته هم ماتې ورکړو.